السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپس چینل څخه تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو زموږ نن د ویډیو د ایډسنس کې یو مشکل په اړه ده چې هغه ډیرو خلکو ته دا مشکل چې دا هغه پیدا کیږي یا په اول وار پیسې لګولو په وخت کې یا دوم وار یا یو میاشت یا هر وخت خو دا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو کله چې تاسو خپل ایډسنس ته راسئ تاسو ته به په دې سر کې په دې سر خط باندې داسې لیکلي چې you are currently unable to receive payout because there is hold on your payment account. نو بیا اخر کې دلته تاسو لیکئ کانټاکټ. نو په دې کانټاکټ باندې کله تاسو کلیک وکئ تاسو یو بل پیج راځي هلته ستاسو نوم او ستاسو ایمیل ادرس به هلته پخپله پکې راغلی وي او تاسو ته وایي چې داسې یو URL راکړئ چې په هغه باندې اعلانات نه وي. نو تاسو په دې کانټاکټ باندې هیڅ کلیک مه کوئ نه دې لارې دا مشکل کیږي. تاسو چې کله دا په ایډسنس کې دا مشکل پیدا شو نو تاسو به راسئ خپل ایمیل ته او تاسو ته به یو ایمیل راغلی وي د ایډسنس له خوا نه. زه هغه ایمیل تاسو ته ښکاره کوم. داسې یو ایمیل به راغلی دلته یې ډېر څه لیکلي دلته ستا په اړه پوښتنې کوي چې ته دا پیسې چې تاسو د کوم ځای نه راځي د هغه معلومات موږ ته راکړه او ته څوک یې دا مکمل معلومات یې غوښتي. ته باید داسې پوښتنې کړې چې هغه هېڅ د ځوابېدو وړ نه دي. داسې پوښتنې چې دا پیسې د څه لپاره غواړې نو دا خو پوښتنه نه شوه. تاسو ورته مهم چې دی تاسو به اول دې ایمیل ته په ریپلای کې تاسو صرف د خپل ځان په اړه معلومات ورکړئ په دې رقم باندې چې ډیټ اف برث کنټري چې د هغه افغانستان ده نیم دغه شی ده ادرس هم دا شی ده او نیشنلټي چې د افغان پاسپورت نمبر دومره دی او د نیشنل آی ډي نمبر چې دی هغه دومره. کله چې تاسو دا ورته سینډ کړئ تقریبا 24 ساعته کې بېرته تاسو ته یو بل ایمیل راسي چې په هغه کې به په دې رقم لیکلي وي. کله چې تاسو دا ایمیل راغی نو تاسو به دا ایمیل کاپي کړئ. دا دوم ځل چې تاسو ته راغی نو دا تاسو او د هغه کوم ځای چې تاسو پیسې راځي د هغه په اړه معلومات دي. نو دلته لیکلي چې description of good and copy of the invoice agreement. دلته به تاسو ولیکئ چې نو. نو دوم هغه کې لیکلي چې relationship په اول ایمیل کې به تاسو خپل معلومات چې ورکوئ هلته به د پاسپورټ یو کاپي هم اپلوډ کړئ کوم باندې چې تاسو ګوګل ایډسنس تایید کړی دی یا ویریفای کړی دی. نو کله چې تاسو دا هغوی ته ایمیل کړئ تاسو ته بیا یو بل ایمیل راسي چې ستاسو هغه معلومات چې هغه صحیح شو او ستاسو د هغه نه ایډسنس نه د اولډ هغه چې د هغه لرې شو هغه سور میسج تاسو درکوي. نو بیا چې کله دا کار وکړئ نو تاسو ته به د بانک له خوا نه یو ټلیفون وسي چې تاسو څه هر څومره پیسې راغلي وي تا دا مشکل په هغه کې پېښېږي کله چې تاسو پیسې واستوئ خپل بینک اکاونټ ته 2 یا 3 ورځې وروسته تاسو دا مشکل راځي. نو کله چې تاسو دا معلومات ورکړئ او تاسو دا معلومات هغوی واخلي نو بیا به دا معلومات چې دي ستا دا به ستا بانک ته هم واستول شي. هلته یې ته په اول ایمیل کې لیکلي چې دا ستا معلومات چې دي دا موږ ستا د بانک سره هم شریکوو. نو کله چې دا معلومات ورکړي هغه ستا بانک ته واستوي نو د بانک نه به تا ته ټلیفون راشي چې ته د خپل پاسپورټ او دسکري سره بانک ته راشه موږ ستا نه یو څه معلومات غواړو ځکه چې ستا پیسې راغلي دي دومره پیسې ستا راغلي دي هغه بېرته ریجیکټ شوي دي. نو بیا به چې کله ته بانک ته ورسې هغوی به تا نه یو څه پوښتنې وکړي څرنګه پوښتنې چې دلته په دې ایمیل کې تا نه شوي دي هغه رقم پوښتنې به هغوی هم تا نه کوي خاص څرنګه چې دوی ته دلته کوم جوابونه ورکړي نو هغوی ته به هم دا جواب ورکوي. بس داسې پوښتنې به درنه کړي چې تاسو د کوم کار چې کوئ دا سره تاسو شریکان یاست دوی به ورته وایي چې نه. نو ټول جوابونه په نو ورکوي په نو باندې ورکوي یا په نه باندې صرف یا پیسې چې کوم ځای نه راځي هغه به ورته ګوګل ایډسنس ولیکي وښایي چې مثلا ګوګل ایډسنس نه پیسې راځي. نور هغوی به تاسې شریکان یاست ته ورته وایي چې نه تاسو او د هغوی تر منځ کومه خبرو یعنې خبرې سره کولی شئ ته ورته وایي چې نه هېڅ هر څه ورته نه کوي صرف دومره ورته وایي چې دا پیسې چې موږ د ګوګل ایډسنس نه راځي دا صرف په هغه هېوادونو کې کېږي دا مشکل راځي کومه چې یعنې څه مشکلات جنګ یا بل څه وي نو دا بانکونه چې دي دا په دې دپاره دا معلومات غواړي چې
کېدای شي دا پیسې چې د غلط سړي ته ورسېږي یا د غلط کار لپاره دې سړي ته پیسې ورسېږي چې دا پرې غلط کار وکړي. نو د دې لپاره په هیوادونو کې دي چې دا مشکل په هغه هیوادونو کې پېښېږي کومه کې چې یعنې مشکلات وي. نو دوی وایي چې دا پیسې چې دي هغه د غلط سړي له لاس ته ونه رسېږي یا د غلطې لارې دې کس ته پیسې را نه شي. دا معلومات کله چې تاسو دا معلومات د دې لارې هم تاسو ایمیل کوئ او ستاسو د بانک له لارې نه ورته هغه معلومات ایمیل شي، نو بیا به ستاسو پیسې چې دي هغه بېرته ستاسو بانک اکاونټ ته ورسېږي. که بیا یو څه وخت یې ونه رسېدي تاسو بیا د ایډسن سره هم اړیکه نیولی شئ چې زما پیسې چې دي که تر 15 ورځو زیات وخت ووتو بیا تاسو د هغوی سره اړیکه نیولی شئ چې دا پیسې چې زما دي دومره وخت یې ووتو او زما پیسې اکاونټ ته نه دي رسېدلي. نو بیا هغوی درته وایي چې دا مشکل دی یا په هغه بانک کې پرتې دي یا به ورسېږي یا ته خپل بانک سره اړیکه ونیسئ. زموږ د خوا نه څه مشکل نه شته، صرف ته خپل بانک سره اړیکه ونیسئ ستا پیسې به ورسېږي. انشاءالله د دې په اړه هم یو بله ویډیو که غواړئ تاسو چې څنګه د بانک سره اړیکه ونیسو، هغوی ته څرنګه ایمیل واستوو، د هغه په اړه هم انشاءالله معلومات درکوم، ځکه چې ما د هغوی سره هم هغوی ته هم یو ځل ایمیل استولی. زما دا دې وار زما پیسې چې وي تقریبا پوره یوه میاشت تېره شوه چې بانک ته ونه رسېدلې، 20 شپې ووتې چې بانک ته ونه رسېدلې. نو د هغه وروسته بیا ما د منیجر سره هم خبرې کړې، هغه ویل چې دا د بانکونو ترمنځ تبادله کېږي، نو دا په دې کې یو څه وخت وځي او دا ستا معلومات چې دي هغوی بیا اکسپټ کوي، بیا به دا پیسې چې دي راځي. نو بیا تقریبا په دې کې 25 ورځې ووتې، بیا ما د ګوګل ایډسن سره ته یو فرمه چې ورته ډکېږي چې ستا پیسې تا څه وخت استولې، څومره پیسې دي. نو بیا هغه ما ورته هغه کړو، نو بیا د هغوی د خوا نه ایمیل راغی چې دا پیسې چې دي زمونږ له خوا نه څه مشکل نشته، ته د خپل بانک سره اړیکه ونیسې نو ستا پیسې به ډېر ژر ورسېږي. بیا ما د منیجر ته وویل چې دا پیسې چې دي دا خو داسې وړ د هغه ایمیل مې ورښکاره کړو، نو هغه ویل چې صحیح ده. بیا چې کله ما منیجر ته وویل په هغه سبا باندې زما پیسې چې دي زما اکاونټ ته ورسېدې. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو د ایډسنس د مشکل په اړه چې دا ډېر غټ مشکل ده. تقریبا په 2019 کې زما یو ایډسنس د دې له وجې کنسل شوی و چې دا معلومات یې غوښتو، او چې بر سره دې خوا طرف نه معلومات ورکړه نو هغوی به ویل چې سمه ده به موږ بیا تا ته حل درکړو. نو بیا به هغوی کېدای شي ما بانک ته بیا هغه معلومات استولي وو او د بانک له خوا نه ما ته ټلیفون رانغی او نه یې ما ته خبر راکړه. نو په دې وجه زما هغه ایډسنس چې و هغه کنسل او زما ډېرې پیسې هم په هغه کې پاتې شوې، ځکه چې په هغه وخت کې افغانستان بانکونو ته پیسې نه رسېدلې، ډېرې زیاتې پیسې هم پکې ضایع شوې، خراب شوې. نو بیا د هغه ایډسنس د فالو کولو لپاره ما بیا ډېر کوښښ وکړو خو هغه ونه سو. نو دوی به ورته وویل چې ته بل ایډسنس لرې، ځکه چې ما بل ایډسنس هم چې څه هم جوړ کړی و بیا ما هغه هم ورته کنسل کړو، نو خو بیا هم ونه شو. نو زه غواړم چې دا مشکل چې د بل چا ته جوړ نه شي. نو دا و زموږ نوې ویډیو. که ویډیو مو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله چې هر مشکل وي دغه په اړه تاسو ته معلومات درکوم، ځکه چې ډېر وخت کېږي زه په دې کې کار کوم او داسې مشکل نشته نه په یوټیوب کې او نه په ایډسنس کې زه ورسره نه یم مخ شوی. تر بلې ویډیو پورې اجازت راکړئ. د الله په امان ښه وخت.